ستړي مشه ګرانو ملګرو، امید دی چې روغ او جوړ به وئ او تېر شوي ویډیوګانو به تاسو لیدلي وي او ډېر څه به مو ورڅخه زده کړي وي. ګرانو ملګرو، په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو ځل بیا یو څه مهم او په ورځني ژوند کې زیات استعمالېدونکي لغتونه راوړي دي. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ تر څو هغه لغتونه چې تاسو لپاره مې راوړي دي یو څه ورڅخه زده کړئ. نو راځو په لغتونو باندې به پیل وکړو. لومړی لغت دی فیو. فیو معنا لږ. فیو لږ. بل لغت اللات. اللات معنا زیات. اد معنا ور اضافه کول یا ور اچول. ور اضافه کول. ایرپورټ معنا ایرپورټ او یا هوایي میدان. هوایي میدان. آل معنا ټول. almost تقریبا. announce معنا اعلانول. ګرانو دوستانو، announce چې دی دا فعل دی اعلانولو ته ویل کېږي. خو کوم وخت تاسو وغواړئ چې له دغه څخه فاعل یعنې اعلانوونکی جوړ کړئ نو تاسو د announce په اخر کې ور اضافه کړئ. announcer معنا اعلانوونکی. ما تاسو ته مخکې هم دا قاعده ښودلې وه. ګرانو دوستانو، کوم وخت چې تاسو غواړئ چې په انګلیسي ژبه کې د فعل څخه فاعل جوړ کړئ نو تاسو د نوموړي فعل په اخر کې ور اضافه کړئ. اکثره ځایونو کې دغه ډول فاعل ته اوړي. شاید یو څو ځایونه وي په هغې کې په دې طریقې سره فاعل ته وانه وړي، خو اکثره ځایونو کې چې ما لیدلي دي نو په سره یو فعل فاعل ته اوړي، لکه teacher، announcer او writer، player، همدا قسم نور. any معنا کوم. date معنا تاریخ. ګرانو دوستانو، همدومره درس بس دی. ویډیو به ډېر زیاته نه اوږدوو. همدومره لغتونه بس دي تر څو تاسو یې په ښه شان سره زده کړئ. تاسو هم کوشش وکړئ چې لغتونه په سم ډول د سپیل سره یاد کړئ تر څو ګټه ورڅخه واخلئ. تر څو بل ځای کې چې دا ډول لغتونه راغلي وي د هغې د سپیل او تلفظ سره تاسو مشکل پیدا نه کړی شئ. نو دغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم در سره شیر کړئ تر څو هغه هم ګټه ورڅخه واخلي او د زموږ د ULD ټیچر یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه چې تر اوسه راسره پاتې وئ. تر بیا د الله په امان.